وخت ما ته چاوي زمون کلی کې خلق پیدا شوی دي چې د قبر عذاب نشتا او دا نشتا مالا وی ته وای چې پاس نه سره منلو نه منلو خبرې کوي لاندې چې ورشي پسترګو به وګورئ تاسو خیال راوړئ پسترګو به وګورئ چې دا د قبر عذاب شته او کنيشته د قبر عذاب دی دنیا کی پسترګو خلق لیدل دي او هغه خلق کې یو زمي ما لیدل دي ما درې سوا کال پس ثابت پراته مړی او د ګلونو تانګونه په سینره پراته او د ګلاب ګل سپېګمو ته ولار د سیم لیدلې دي درې سوا کال پس او اتل سورې پس مړې پرانیسته ده د لیش په عمر تور لړمان او دومره وخت په ولار د قبر نروته دامو لیدل تاسو دا مالي دي نو ارزادي چې عذاب د قبر الله پټ زکه ساتلې ده د کې راز ده چې بیا به دا خلق مړی نه خخی یو سړي زوی دی یا پلار دی یا رور دی سخت ګناګار دی او دوی چې دی خو چې د قبر ته لاړ شي دی په دې بلاغ تکیږي او خخوي مبار به وغورځي نظام د دنیا او د کائنات به خراب شي الله زکه دا راز پټ ساتلې ده کې داسې کې درته وکړي کوم خدای چې په دې دنیا ماران پیدا کولې شي او تاپی چې چلے شي کوم خدای چې په دې دنیا لړمان پیدا کولې شي او تاپی چې چلے شي کوم خدای چې په دې دنیا ډمبري پیدا کولې شي او تاپی چې چلے شي هغه خدای د دې ځمکې لاندې ماران او لړمان او ډمبري نشي پیدا کولې تاپی چې چلے دا اوس د سړي د خبره ده او دې د خر بچی ته دا وایا چې د خر بچیا او د خر بچیا او د غوایو بچیا د انسان بچي خونه دغه لړمانان او دغه ماران دي که په قبر کې نشته نو د دنیا کې ولشتا دلته ولي دا چا پیدا کړی دي دا لړمانان چا پیدا کړی دا ماران چا پیدا کړی دا ډمبر او ګونګټان او دا حشرات چې دا چا پیدا کړی نو کوم خدای چې د ځمکې د پاسه ستاسو بدن لپاره یو عذاب پیدا کولی شي هغه خدای د دې ځمکې لاندې دې بدن له عذاب نشي پیدا کولی ما په خبره پوهېږئ که دا اوس عقل دی اوس د دې علاج اسان دی داسې ودروه د دې غوږ پیس کې ته یو دوه درې لختې ونیسه ته وګوره چې دی په خپل هر څه مني که نه مني د دې خلقو ایمان ما په تاڼه کې معلوم کړی تاڼه کې او چې بوی وي او هغه دم په خود کمرې ته وردننه کی او تانیدار ورننه وزي داسې لخته ورسره او داسې غلي غوندې ورته وګوري نه خان په خفه دی پردي کور ته تاوړې خان چې زه هم ما له دې څیزونه هلته کتل کلي اوس یو لوی تسمار خان راوله او دې تاڼې کې د حوالات ته ننه باسم او یو لخته تانیدار ورنه یا ولدار لږ دماغ سخت اورنه نباس ته د ګټي زونه بیا د دنیا حکومت درته د دنیا پولیس د دنیا حوالات کې خو ارڅ در باندې منلې شي او د قبر په حوالات کې د خدای پولیس چې منکر نکیر دی په تار څه نشي منلې دا اوس بني ادم نو زما عزیزانو عرض داو چې دا بدبخت قوم دی خدای پاک پرنګ رنگ عذابونه په نازل کړی دي پرنګ رنگ حکومت په یو رنگ کې په دې قوم عذاب دی سار ما ته گاډیوان راغلی چې خار کې دا ریړو گاډو ته چې فروټ مروټ خرڅي او دا سبزي خرڅي وی پریدین نه ما ورته وی چې خبره دادا چې زه سو دا حکومت ته اعلان شي چې اعلی سطح اجلاس وشو اعلی سطح اجلاس وشو او په اعلی سطح اجلاس د کمیټې کې دا فیصله وشو چې د گاډیوالو نه سودا کمکل گاډیوالو لا لایسنس ورکړي او ماهانه پیسې پیاله ورشي دا په چوکیاګار او کابلای وغیرہ کې څومره گاډیوال چې دي د ټولو کمیټې لایسنس ورکړي دي او ماهانه کرای پیالي کې ته په سړک باندې سبزي او فروټ خرڅه
تب دے ٹیکس ورکے اعلیٰ سطح اجلاس دا فیصلہ کرے گا بل اعلیٰ سطح اجلاس ہو سوچے اخبار کے راشی چ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام ریڑھی والوں کو پشاور سے ختم کر نو اللہ پاک دے داسمانی گرفت پلپیٹ کے تاثراولی اس کم اعلیٰ سطح اجلاس لب خلق اعتبار ورکی یو اعلیٰ سطح اجلاس پریدی اور بل اعلیٰ سطح اجلاس رانی سی بیا پدا سے حکومت د ظلم کی چپکم حکومت کے ٹول اورز غریب پوینو جڑلے شی پوینو جا ابل اورز دلزا کروڑ طرف تطلما نو پولیس را گئے دا پولیس تم خدای پیجندنی دی نو لخت ور سره دی او تور چشمه لګولې دي او دا گاډیوالو نه وروته به داس داریم بوګدي جو لارې ته خېږي او گاډي اخواړي او لارې ته دی خېږي مالټي اخوا ورځي او کریټونه دی اخوا ورځي د کم ملک چې داسې د ظلم حکومتي هغه ملک بخاورز ګور اوس کتلې چې دا عذاب راغله ده پرونم بم خلاص شوه دو ماشومان په کیمړې دي نو په دې کې هټول غریبان مړ کی نو دا لوی چنجه په غریبانو کې دا حکومتونه جوړای غریبان دا د کمیټې ممبران جوړ کړي غریبان دي دا میرے جوړ کړي غریبانو دي دا وزیران جوړ کړي غریبانو دي او په دې صلیح کاله کې د غریب خود سر ترانه گئے انہا غریب دا سڑی زوی شو چی چرتا پارام کینی نو خدای چے عذاب راوستے دے نو تاپی کباب کئی سنگا خدای رانی ولی یہ کنا چرتا دا پولیس پا گولو کی ولی مردار شئی چرتا بم خلاشی پا کی مر شئی من خب شہیدان کو ملا راشی آئے ہے تو بم والا تو شہید نشو کورے گا پلور فلبی رو ران شہید شو من خب شہیدان کو او شهادت خو زما د پلار پټه نه دی چې ما ته ولا بوت له پکې نه کېنولې کنه دي نو الله داو چې دا مونږ اني ولي خدای ولي زکه چې دا اعلی سطح اجلاس جوړ کړي مونږ دې چې جوړ کړي مونږ دې نو نه هغه اعلی سطح اجلاس چې دې فیصله زمون په حق کې هغه کوي چې زمون په سینه کې نشتري منډي دا گاڑی والا او سبزی والا بے شک گاڑی ماڑی ختم کا خدا ایمان خود پیدا کا چدید پارا دا روٹے بندوبست خون بیگالا ہو کا کن دیلا روٹے خون پیدا کا کن دا دی بچول دا دارو پیسے خون پیدا کا کن نوریرے لرے کئی یا دین چوئی دا علا سطح اجلاس والا وہ جوئی لارے ٹولا بند کرے دا زنانت بھی نشی تیرے زنانت بھی نشی تیرے دے میں کٹاس زن طلاقہ دا زنانہ او سکار دے کے پلارو تیری گی کہ سخانہ کے دا خدو سکار دے پا کابلائی کے دا خدو سکار دے پا کچھائی دروازہ کے دا خدو سکار دے پا جیٹی روڈ دا خدو سکار دے چی گرزی اور پلارو تیری گی جنانہ ہوئی کے نشی تیرے جنانہ نا دا بیدہ نیخی کے نشی تیرے دا تاسو کری دا نن چا خدا رانی ولی شیخان یہی کمی خان یہی پر گن بلا چیئے دا خدای رہی ساری و سڑے را دے پدا سخاکوٹ کے جگل ایسے ہو ایسے بکے سب پولیس مڑو ایسے بکے سڑی مڑی دیو دا چل شہر دا چل شہر او بیا چلے وزیران تری دی نقام والا راغن دے چاہے یہ زمان بکے راغن ایسی زمان دا دی وزیر حکومت خو پتا گولے او چلو لگتا خدای تباہ کر دی وزیر لرازے والے ہوئے گئی کروجے غرق کریں خبر ہوئی گئی دا دی وزیر حکومت خو پتا گولے او چلولا او تی پا گولو سورے اکڑی نو دی وزیر لبیا کرا زی ولی بیا دا دی اسملے ممبر دا دو حکومت خو پتا گولے او چلولا نو بیا دا دی اسملے ممبر چلے پخپلا جنازہ کے پریدے والے پا ما با حکومت گولے او چلئی زما جنازے لبا وزیر نزدے رش پا ما با حکومت گولے او چلئی دا اسملے ممبر با زما جنازے لنزدے رش
کمرم د کپ کټ نه به پلتا هوا. دا قوم هغه ذلیل او بے غیرته قوم دی کنه دی. نو دا خدای پیژندلی، خدای چا سره ظلم نه کوي چې څه کوي ډېر ښه کوي. قسم په خدای زما خو دې ورځ تېرېږي د الله په دې کائنات کې داغه په دې قدرتونو، داغه په دې کمالاتو، داغه په دې عجایباتو، داغه په دې نوادراتو دا ایمان نور مضبوطیږي نور چې دا څه کوي خدای ډېر ښه کوي. مونږ کې د دې ځای دی. هغه قوم به په بمونو نه الوزي. کوم قوم چې د اسلام په ملک کې ډم له دروازې جوړي او د ډم استقبالونه کوي. ډم څوک دی؟ ډم هغه څوک دی چې د ډم د سرود آواز کم ځای کې اورېدی شي هلته لعنت وري. عمر فاروق به چې د سرود آواز واورېده غوږونو کې به یې ګوتې ورکړې. ولې صاحب وایي دا آواز چې چېرته اورېدی کېږي هلته هم لعنت وري. نن صاحب دوپړو باجو ته ریکارډ چینجرې لګېدلي، ریکارډ چینجرې ټول علاقه کې غمبې غرمبې غمبې غرمبې دربې دربې او ملک په سر راغستې. که سړی بدمعاش دی را میداني کېږي در سره. قانون کې ورته څه دفعه نشته. اعلی سطح اجلاس فیصله نه ده کړې. اعلی سطح اجلاس د اعلی سطح اجلاس ټکې زما دا سی ډي والا لږ د دې د سپېږمو ته ورسوه چې سرونه هم د چرګانو چټو شه. د اعلی سطح اجلاس تاسو وایئ چې ګیتا یو طرف ته اعلی سطح اجلاس فیصله کوي چې ودرې. د دې داسې مثال دی وایي درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی بعض میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. وہی دریاب کی دی کینو لم او بیا راتے چھ لمنی دی چرتا لمدی نشی ہوشیار اس دا کی دیش چھ دریاب کین ہوئے ہو لمنی دی لمدیم نشی. نو یو علا سطح اجلاس فیصلہ او دیکھو ہو گو رہے لن دا بارا ہو گو رہے دا او بارا کے سمر مارکیٹو نچی دی دا تول سرکاری دی حکومت دا دی کرئی ہے. ملکانو له یو دکان پر رشوت کې ور کړی. بیا حکومت اجازت کړی دی په ایجنسی کې چې تاسو کپڑے مپڑے ایئر کنډیشنې دا ګن بلا راوړی شي. هلته ورته مارکیټونه دکانونه جوړ کړي دي. قبایل په یو رنګ کې په خوشحاله کړي دي. لاره کې ورته پولیس او کسټم کېنولی دی. په دې خو بلن غوندې پوهېږي یعنې هلته دې ورته ډیپو جوړ کړو چې کوئ باره پاکستان نه دی سر نو هلته دې ورته کوا او لاره کې دې ورته مرګندان کینولي دي. دا یو اعلی سطح اجلاس فیصله وکړه چې وکړي بل اعلی سطح ورته کسټم کینولی دی چې رانیسئ او بیا کسټم الله دې امان راکړي خدای دې پې پېښومه. د حج نه رالم په سن 65 کې د کراچۍ په ایرپورټ باندې 400 روپۍ په جیب کې مال کراچۍ نه به پې ټکټ علم کسٹم والا کوٹھی تکرما ما تیوی چی دل تا فیصلہ کے کہ مخ کے دیکم ما تیوی یہ صوفی سے دلی فیصلہ کے کہ مخ کے دیکم مال دلی بخیش ویل که دلی فیصلہ کے خود 200 استا و 200 زما او کمی مخ کی کلی نو 400 تولی در رزی سنگا چل کے ما یرم داستا فیصلہ خدا بس 200 ایرانا واغستے و 200 ایرانا تپریس میں ما بیا ٹکٹ پہ واغست ما سا لان ورشی کم شیبانی کی کسٹم ڈیوٹی لگے دلی بھی 5000 کی کسٹم والا ہوتا 2000 ورکا 3000 در تپریدی خبر اخلاص لارے دے ڈیٹسن دے وینی خواہ کاغذون نشتا کاغذون نجشتا کاغذ کے دا سیو جنا سے بورتا ہو خواہ دا خو ٹھیک نہیں ٹھیک او زا تکلیف ما اور جماعتے ہو تو دے قہر دا قوم ولی اختا دے خدای پی جندری خدای پی جندری دا ڈیٹسن والا چی دا پولیس والا پور کی تی ولال دی ڈیٹسنیان دا ڈیٹسن والا خدای پی جندری یو غریب خزا مڑا ڈیٹسن والا تنی مالدار خزا لگوندی مردان ندی خواهیو کلے دی دا غزے پوریو سماتے 300 روپے مالدار غریب لگل 600 روپے مال غریب دا دیختیم دلائلو 200 دا ڈیٹسن والی ما دی بودائیلا بستے دی اغلالو بل سوزکی والا تراغ اغا پا 200 روپے پور آمڑے اغا معشومان او زنانا پور
اوس چې ډکسن والا نیسم چې ګورم چې پولیس رانیولې هم شاباس نورم ورته اشاره وکم چې سمستان ورته دا خدای پیژندل تاسو د دې قوم په حال رحم نه کوئ نو خدای عذاب د پولیس په شکل کې پتا سو نازل کړي رانیولې دي کوم خدای چا سره بد نه کوي وای سچ مونږ سره کیږي ډېر سچ کیږي ډېر اصلي حکومت په دې کائنات د خدای دی د بنده نه نو مونږ سره چې سکیږي ډېر اورانه ټول په غریبو کې دا د ظلم نظام په ملک باندې دا غریبان جوړي تو ګوره چې الیکشن وي د غریبو تو ګوره ته وایي چې یا د مور واده